بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صفات عارضة أو د صفات عارضة أقسام: عارض بالحرف أو عارض بالصفات، او بیا موږ ویل چې عارض بالصفات تفخیم او ترقیق ته وایي، او دغه عارض بالصفات یعنی تفخیم او ترقیق نه علاوه نور ټول چې دی نو عارض بالحرف دی. او بیا موږ ویل چې دغه عارض بالصفات په دې کتاب کې په 11 مبحثونو کې ځای په ځای شوي دي، یا په 11 عنوانونو کې دغه صفات عارضه را خلاصه شوي دي. نو په هغوی کې اولنی عنوان یا اولنی مبحث چې دا هغه لفظ الله او د لفظ اللهم لام پورې اړوند موضوع ده. نن زموږ او ستاسو درس دا د لفظ الله او د لفظ اللهم لام. ګوره دې ته متوجه اوسېږئ، یو عام لام ده. عام لام چې دا یعنی بغیر د لفظ الله او د لفظ اللهم نه علاوه چې په نورو کلماتو کې کوم لامونه راغلي دي د هغې یو حکم ده، او هغه لام چې په لفظ د الله او په لفظ د اللهم کې استعمالیږي د هغې بل حکم ده. دلته چې کوم حکم نن بیانیږي دا لفظ د الله او د لفظ د اللهم، یا په بل عباره باندې لفظ جلاله ورته هم ویلی کیږي، یا کلمه د الله ورته هم ویلی شي. بهرحال خبره په همدې کې دی چې د الله نوم نه ده الله، په دغه کې چې کوم لام استعمال شوی دی د دې خبره کیږي. صحیح شو؟ دلته وایي چې د لفظ الله او د لفظ اللهم د لام نه مخکې، یا په لفظ الله او د لفظ اللهم نه مخکې مفتوح یا مضموم حرف راشي، یعنی داسې یو حرف راشي چې هغه حرف یا زبر ولري او یا پیش ولري، یا په بل عبارت به داسې وایو چې د لفظ الله او د لفظ اللهم نه مخکې زبر یا پیش راشي. په دغه وخت کې به دغه لفظ الله او دغه لفظ اللهم به مفخم ویلی کیږي. چې به ویلی کیږي؟ موږ تاسو وویل چې د دې نه وروسته به په صفات عارضو کې چې خبره د ډکواله راځي نو هغې دپاره به تفخیم کلمه استعمالوو، او تفخیم چې په کوم حرف کې راشي نو هغه حرف ته بیا ویلی کیږي مفخم. یعنی دلته لفظ الله او لفظ اللهم ډک ویلی کیږي، په ډک خوله ویلی کیږي. دغه ډکوالي ته تفخیم ویلی کیږي. مولوي صاحب محترم، صحیح شو؟ دغه ډکواله ته تفخیم ویلی کیږي، او تفخیم چې په کوم حرف یا په کومه کلمه کې راغی هغې ته بیا ویلی کیږي مفخم. مثلا ان الله هو الله نصر الله. ګوره دا ډک ویلی کیږي. ډکواله وخت کې موږ او تاسو ویلي چې کله موږ غواړو چې یو حرف ډک ووایو د ژبې منځ یا بیخ به بره تعلق طرف ته څه کیږي؟ اوچتیږي. د دغه اوچتېدو په نتیجه کې به دا حرف یا دا کلمه ډکه ویلی کیږي، او تفخیم معنا هم همدا وه. خو هلته موږ صفات لازمو کې دې دپاره د استعلا کلمه کاروله، استعلا. او بیا هغه استعلا به چې په کوم حروف کې راغی ته موږ ویل چې مستعلیه. نو دلته څنګه اوس کلمه بدله شو، د استعلا په ځای باندې تفخیم راغی او د مستعلیه په ځای باندې مفخم راغی. وجه دا وه چې هلته صفات لازمه هغه داسې یو صفت او داسې یو ډکواله و چې په دې حرف کې همیشه دپاره موجود وي، کله هم د حالاتو په تغییر سره هغې کې تغییر نه راځي. خو صفات عارضه کې چې کله غټېدل او باریکېدل وي دا موقتي وي، دا عارضي وي. نو چې کله عارضي وي نو د عارضي شي ته موږ صفت استعلا نوم نشو ورکولی، ځکه استعلا خو یو دایمي صفت ده، استعلا یو لازمي صفت ده، او صفت استعلا موږ تاسو وایو دا کله هم د حرف نه نه جدا کیږي، او که چیرې جدا شو نو دا حرف به یا به ختمیږي او یا به ناقص کیږي. خو د صفات عارضه بیا دا نه ده. صفات عارضه کې چې کوم هغه که د ډکواله په صورت کې وي که بل حالات وي، دا ډکواله صورت ده. خو دغه ډکواله اوس دایمي نه ده، دا لازمي نه ده. او موږ تاسو ویلو د فرقونو کې یو خبره هم کړې وه چې صفات لازمه په هیڅ سبب باندې موقوف او بنا
نوي او صفات عارضه به یو سبب د وجه نه راځي دلته تاسو اوس وګورئ خپله سبب د تخکاره کوي دلته وایي چې لفظ د الله او لفظ د اللهم به ته ډک وای خو په یو شرط کم شرط ده چې مخکې وطن یا زبر وي یا به پیش وي دا یو خارجي لامل شو دا یو خارجي علت شو موږ وایو چې که د صفات عارضه په یو سبب باندې موقوف وي په سبب باندې به بنا وي نو دلته لفظ لکه موږ وایو چې حروف مستعلیه همیشه ډک ویلی کي هلته سبب ته ضرورت نه و که دا زبر ولري که زیر ولري که پیش ولري په ټولو حالاتو کې څه شی دی ډک ویلی کېږي خو لفظ د الله او لفظ اللهم د ډک ویلو خبره کېږي خو یو شرط ورته ږدي یو سبب ورته ږدي که چېرې دغه سبب واقع شوی و دغه لفظ الله به ډک وی او که دغه سبب واقع شوی نو دا بیا ډک نه وی هغه سبب څه شی و فتحه او ضمه یا زبر او پیش صحیح شو یعنی دلته قانون دا کېښودل شو هر کله چې د لفظ الله او د لفظ اللهم نه مخکې په قرآن کریم کې لفظ د الله راغی دغه لفظ الله نه مخکې زبر راغی لکه اراد الله رفعه الله اراد الله کې د لفظ الله نه مخکې څه شی دی زبر دی او رفعه الله کې پیش ده نو دا دواړه ولې ډک ویلی کېږي ځکه چې ما قبل مفتوح او مضموم دي یا ما قبل زبر او پیش راغلی دي دغه ما قبل زبر او پیش راتګ دا یو اضافي سبب ده زه د همدغه سبب د وجې نه دا ډک وویل شو اوس که چې دغه سبب په بل ځای کې دغه لفظ د الله راشي او دغه سبب چې ورته وښودل شو دا پکې نه وي بیا به دا قانون هلته نه عملي کېږي مثلا سبحانك اللهم ودلته لفظ الله ده یا مثلا اللهم نو دلته لفظ الله او د لفظ اللهم کې چې کوم لام استعمال شوی دی دا موقوف شو د غټواله په مفتوح کېدو باندې ما قبل او مضموم کېدو باندې یعنی ما قبل یې که چېرته ضمې والا حرف راشي یا د فتحې والا حرف راشي یا مخکې تېنه زبر راشي او یا پیش راشي په دواړو صورتونو کې به لفظ الله او لفظ اللهم مفخم ویلی کېږي موږ دغه اوس یو دلته به دلته چې دا مستعلیه ویلی کېږي مستعلیه کلمه ورته نشو استعمالولی صحیح شو او که چیرې د زبر او پیش په ځای باندې زیر راشي نو بیا به همدغه لفظ الله وي همدغه لفظ اللهم به وي خو بیا به ډک نه ویلی کېږي ځکه هلته سبب بدل شو دا اوس یو حالت ده ډکواله هم یو حالت او باریکواله هم یو حالت ډکواله په هغه وخت راته چې ما قبل د ډکواله دپاره چې کوم سبب تعین شوی دی کوم هغه چې قاعده چې ورته مقرره ده چې مخکې باید زبر راشي او یا پیش راشي نو ډک ویلی کېده اوس که چېرته مخکینی حرف باندې زبر نشته پیش هم نشته خو زبر او پیش باندې خو موږ دا ډکوو دواړه نشته اوس چې دواړه نشته نو زیر ده نو چې زیر ده نو د زیر دپاره اوس دا معلوم شو دا به اوس وایي باریک وایي اوس د دغې لفظ الله او د لفظ اللهم د باریک کېدو سبب موقوف شو په څه شي باندې په زیر باندې الحمد لله بسم الله اعوذ بالله دا ټول اوس باریک دي کنه تاسو قرآن شریف خلاص کړئ د ان الله او بسم الله او اعوذ بالله د الفاظ ته چې وګورئ نه پکې کوم حرف زیات دی او نه پکې کوم حرف کم دی خو ولې دا ډک ویلی کېږي دا ډک نه ویلی کېږي ځکه چې هغې دپاره د ډکواله دپاره خپل سبب تعین شوی دی او د باریکواله دپاره خپل سبب تعین شوی دی او همدغه فرق په یو فرق د صفات عارضه او د صفات لازمه فرق دا و چې صفات لازمه ته څه اضافي سبب ته ضرورت نشته په کوم سبب باندې موقوف او بنا نه ده او صفات عارضه دا یو اضافي سبب ته اړتیا لري چې لکه دلته ثابت شو چې لفظ الله که غټیږي نو زبر سره به غټیږي که لفظ اللهم غټیږي نو زبر سره به غټیږي لفظ الله او لفظ اللهم که غټیږي زبر او پیش سره به غټیږي او که لفظ الله او لفظ اللهم باریکه کیږي هغه هم یو سبب ته اړتیا لري نو هغه سبب یې څه شی وي زیر وي که چېرته دغه زیر مخکې راغی لفظ الله او د لفظ اللهم نه مخکې یعنی مکسور حرف راغی
نو دغه لفظ الله او لفظ اللهم بیا به د اق لفظ الله او لفظ اللهم غوندې نه وایي چې کوم نه مخکې زبر او پیش راغلی بلکې دا بیا څه وایي باریک به وایي لکه مثلا اعوذ بالله کې مثلا قل اللهم لفظ اللهم ده خو دلته صرف فرق دا سبحانك اللهم او قل اللهم دواړه کلمې یو شی دي که نه دي خو هلته د لفظ الله نه مخکې ضمه ده که فتحه ده نو هغه ډک ویلی کېږي دا ډک ولې ویلی کېږي دغه فتحې د وجې نه ویلی کېږي او اوس قل اللهم دلته مکه کلمه ده خو دا باریکه ویلی کېږي ولې باریکه ویلی کېږي ځکه چې زیر لري دا د دې باریکوالی موقوف شو په زیر باندې او د هغه غټوالی موقوف شو په زبر باندې او یا په پیش باندې صحیح شو اوس صفات عارضه اوس چې څومره مخکې ځو هر یو سره صفات عارضه هغه تعریفات او هغه چې موږ ویلي وو هغه فرقونه چې موږ ویلي هغه ټول د څه شی کېږي اوس واضحه کېږي او دې باریک لوستلو ته دلته چې موږ وایو چې لفظ الله او د لفظ اللهم نه مخکې که چېرته زیر راشي باریک به لوستل کېږي دغه باریک لوستلو ته بیا څه وایي ترقیق وایي څه وایي ترقیق وایي او چې کله باریک ولوستل شو دغه باریک لوستل شوی کلمه او حرف دې ته بیا مرقق ویلی کېږي لکه څنګه چې غټ ویلو ته تفخیم ویلی کېږي او په کوم کلمه کې چې راغی هغه ته بیا مفخم ویلی کېږي او دغه شان کم حرف چې باریک ویل شو په صفات عارضه او د وجې نه صفات لازمه او د وجې نه چې هغې ته مرقق یا مفخم نه ویلی کېږي هلته چې کوم غټ ویلی کېږي مستعلیه ده کوم چې باریک ویلی کېږي مستفله ده خو د صفات عارضه او د وجې نه چې غټواله او باریکواله راځي کار همغه کار ده خو چون حالات بدل شول اقسام بدل شول نو دا بیا دې ته بیا تفخیم ویلی کېږي غټواله ته او ترقیق ویلی کېږي باریکواله ته او په کم حرف کې او په کومه کلمه کې چې تفخیم راغی هغې ته مفخم ویلی کېږي او په کوم کې چې باریکواله راغی ته بیا ترقیق پکې راغی نو هغې ته بیا به مرقق ویلی کېږي اوس مثلا موږ وایو چې اعوذ بالله دلته په لفظ الله کې ترقیق ده داسې نه وایو چې دا مستفله ویلی کېږي ان الله په لفظ الله به ویلی کېږي مفخم ځکه چې تفخیم پکې ده تفخیم پکې ولې ده ځکه قانون دا وضع شوی ده چې د ده نه مخکې چې زبر او پیش راغی نو دا به مفخم ویلی کېږي الحمدلله کې دا لفظ الله چې دی نو دا به مرقق لوستل کېږي ولې مرقق لوستل کېږي ځکه ترقیق پکې ده ولې ترقیق پکې ده ځکه چې مخکې زیر ده او د زیر د وجې نه قانون دا د چا وسې ولوستل شي مرقق ولوستل شي او د دغه نه علاوه یعنې دغه دوو کلمو نه علاوه لفظ الله او لفظ اللهم نه علاوه په قرآن مجید کې چې نور څومره لامونه استعمال شوي دي په هر بڼه استعمال شوي دي او په هر شکل استعمال شوي دي او د هر حرکت سره استعمال شوي دي ټول باریک لوستل کېږي دا صرف دا قانون د دوو کلمو دپاره وضع شوی دی لفظ الله او لفظ اللهم د دغه دوو کلمو نه علاوه نور چې په قرآن مجید کې په سلهاو نه اگر بیدي چې په زرهاو ځای باندې لام استعمال شوی وي خو لام که زبر لري زیر لري که پیش لري که ساکن ده که مشدد ده که ما قبل مفتوح ده که مضموم ده که ما قبل مکسور ده هر حالت کې چې راځي نو په ټولو حالاتو کې لام نور څه ده باریک حرف ده ځکه چې لام په صفات لازمو کې موږ ویل چې دا مستفله منفتحه ده لام په خپله مستفله منفتحه ده نه ښه باریک حرف ده خو یوازې هغه حالت کې چې لفظ جلاله کې راشي د هغې دپاره صفات عارضه کې قانون ورته وضع شو بیا به ما قبل ته ګورې که ما قبل یعنی مخکنی حرف ته بګورې ما قبل معنا مخکنی حرف ما بعد معنا وروستنی دا اصطلاحات زده کوي ځکه مخې ته به دا بار بار راځي ما قبل معنا مخکنی حرف ما بعد معنا یعنی کوم حرف باندې چې موږ خبره کوو د هغې نه مخکني حرف ته ما قبل وایي او کوم حرف باندې چې موږ خبره کوو د هغې نه وروسته راتلونکی حرف ما بعد لوستل کېږي صحیح شو لفظ الله نه ما قبل
یعنی د لفظ الله نه مخکې چې کوم حرف ده په هغې باندې زبر او پیش راغی د دغه زبر او پیش د وجې نه لفظ الله او لفظ اللهما ډک ویلی کېږي او کوم دی لفظ الله او د لفظ اللهما نه مخکې زیر راغی دغه زیر د وجې نه لفظ الله او لفظ اللهما باریک لوستل کېږي دغه دواړو کلمو نه علا و نور چې په قرآن مجید کې څومره کلماتو کې لام استعمال شوی دی نو هغې دپاره ما قبل او ما بعد کتو ته پکې ضرورت نشته د هغې حرکت کتو ته پکې ضرورت نشته چې تی زبر وګوري زیر وګوري شد وګوري نه بس هغې دپاره فیصله قطعي ده او هغه لازمي ده هغه په یو حالت کې هم نه بدلیږي چې هغه به باریک ده نو باریک به لوستل کېږي لکه الم تره الم یجعل الم نجعل الحمد اللام ده کنه رب العالمین رب اللام ده کنه دغه ټول لامونه چې په قرآن مجید کې څومره ځایونو استعمال شوي دي د ټولو ته ویلی کېږي باریک ولوستل کېږي انشاء الله بس ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين